ورپسې یو د پام وړ مو ګرځېدلې تاسو پوهېږئ سندربن خپرونه مست خپرونه امید هم د خپرونې تر پای شی یوه ملتیا وکړي له خپرونې څخه خوند ما خو نننۍ خپرونه مو ځانګړې کړې ده د اقتصاد پوهنځي محصلین نن فراغت یې ده له دوی سره به یو ښه احساس ځوان ولاړ ده له دوی سره به مرکه کوو او د دې احساس به ترې پوښتنه کوو چې په څلور کالو کې په دوی څه تېر شو ګران سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین ساعتمن تشکر زنده باشین اگر اسم زیبایتان به تلویزیون ژوندون و برنامه سندربن بگویید ما محمد جواد نظری هستم یک تن از فارغ التحصیلین 15 اقتصاد پانتون کابل فارغ التحصیل 15 اقتصاد کابل این بگو که چی احساس داری یعنی تو خوش هستی چطور طبعا یک شخص که از زمانی که وارد پانتون میشه این احساس می داشته که چگونه چه وقت از پانتون فارغ شوم و همگی منتظر همین روز هستن که فعلا من خودم هیچ احساس خود گفتن نمیتونم که من چگونه یک احساس خوشی دارم. من لکم کامیاب و بریالی اوسی این هم برام بگو که دمی 4 سال که شما در ستان گذشت یک جالب البته خب گفتید ما فارسی هم ضعیف ده نو جالب خاطره دیره تو دیدید درس ویلو نه والا خاطرات جالبش سراسر دوران تحصیل که است سراسر خاطرات جالب داره. خاطرات جالبی چی هست که ما در ابتدا که استاد تازه که بر ما معرفی میشد ما رو نمیشناختیم خصوصا از طبقه جوان اونا میومدن ما فکر میکنیم که یک محصول است هیچ یک شاگرد خیلی فزرخوره او ځوانانو ته پیان درناخلم چې اوس مهال په پوهنتون کې یعنې د اقتصاد پوهنځي که هر پوهنځي نو څه باید وکړي په خپل درس ویلو کې طبعا خصوصا کسایی که در پنجه اقتصاد هستن خب باید طور کوشش بکنن که هیچ گونه وقت را ضایع نکنن یعنی از لحظات بعد اونا استفاده بکنن و همه محصلینی که در پانتون کابل را میافن چون یک پانتون مادر است باید یک قسم تحصیل بکنن که آینده افغانستان را بسازن آینده افغانستان واقعا خپل په لپاره پیامو خو ګولې نو کوسته زموږ ګران ورور ورکه او دا وخت ته پوښتنه وکړم چې پوهنتون دوره کې تاسو اوسېدلی نو کله مو چې تاسو ځکه شپه ورځ یوه کړې وه د درس لپاره زمزمې کولې له ځان سره که نه خو ګولې نو دا پوښتنه ځکه ځینې کوم چې محصلین مو شپه ورځ یوه کړې د درس لپاره نو دا پوښتنه مې حتما ترې نه وکړله چې زمزمې خو به یې کولې سندرې دې اورېدلې که زمزمې دې کولې سندرې اورې خو زمزمې نه کوو کوم رقم سندرې دې ډېرې اورېدلې دا وطني سندرې دې تراجیدي سندرې تراجیدي سندرې مننه درکوم د سندربن خپرونه د تاسو لپاره ځانګړې شوې البته د اقتصاد پوهنځي محصلینو لپاره ځانګړې شوې چا سندره درته خپاره کوم دغه د تاسو د خوشحالۍ ورځ دی چا سندره خپاره کوي سردار محمد علي ټکر سردار محمد علي ټکر سندره که نه یو بل مست خپرونه ده ځکه چې تاسو هم نن فارغ شوي یاست یو مست سندرغاړي لطیف ننګرهاري او سندره حتما یوه سندره درته خپروم مننه کوم چې له موږ سره د مرکه وکړه ښه وخت درته غواړم کامیاب او بریالی اوسې د ژوند خو ګورې زموږ ګران ورور و چې لطیف ننګرهاري سندره څو شېبې وړاندې د ژوندون تلویزیون څخه خپره شوله او زموږ بل ګران دوست فرمایش ورکړو نو لاړو شو په ګډه سره البته د همایون صاحبزي ښکلې په زړه پورې سندره به وګورو بیا هم راوګرځئ سندربن ادامه لري ته پای شي وملتیا وکړئ